Al Doha Islamic Sound System. Rabita number 0300 5949 296. تفصیلا قیمتی بیانونه وکړل ما نه وروسته به انشاءالله العزیز لوی مشایخ اکابر اوی راځي تاسو ته قیمتي تفصیلي بیانونه اوی کوي زه صرف د حاضرۍ په بنیاد باندې څو خبرې ستاسو په وړاندې مختصرو الفاظو کې عرض کوم انشاءالله محترمو دې وخت کې که تاسو په پوره دنیا کې وګورئ نن عالم کفر په یو پیج باندې دی عالم کفر د وسایلو استعمال کوي د طاقت استعمال کوي د میډیا استعمال کوي محترمو د هغوی د دغه هر څه مقصد زما استاد د نوجوان نسل د ذهن نه د اسلام اهمیت ختمول دي د هغوی د ذهن نه د قرآن اهمیت ختمول دي مسجد او مدرسې سره د هغوی تعلق کټ کول دي علماء حق باندې هغوی بد اعتماده کول او بدزنه کول دي دویم طرف ته که تاسو وګورئ محترمو د هغوی مقابله زموږ حکومتونه نه کوي د هغوی مقابله زموږ حکمرانان نه کوي د هغوی مقابله همدغه اهل حق علما همدغه مدارسو جماعتونو والا کوي چې یقینا د هغوی سره وسایل اسباب نشته دی د هغوی سره د دنیا ظاهري طاقت او قوت نشته دی د هغوی سره میډیا نشته دی لیکن نن که تاسو وګورئ الحمدلله دلته اسلام موجود دی دلته قرآن موجود دی دلته په اسلام او قرآن باندې خپل ځانونه قربانوونکي خپل سرونه شیندونکي ځوانان موجود دي چې دا د خبرې دلیل دی چې د تهذیبونو دغه جنګ دغه اهل حق علماو ګټلی دی او کفر بیللی دی او شکست به د قیمت د سبا پورې د کفر وي انشاءالله العزیز زور انشاءالله ټول ملګري انشاءالله محترمو دا درسګاهونه دا اسلام د حفاظت مرکزونه دي دا قرآن د حفاظت قلاګانې دي دغه درسګاهونه دي چې د دین ټولو شعبو ته تر تازګي ورکړې ده هغه آبادی ساتلې دي هغه ژوندۍ ساتلې دي چاهي هغه شعبه د جهاد ده چاهي هغه شعبه د دعوت او تبلیغ ده چاهي هغه شعبه د تصوف ده چاهي هغه شعبه د اسلامي سیاست ده دینی مدرسه او درسګاه دغه ټولو شعبو لپاره د مور حیثیت لري دا د مور کردار ادا کوي دې وجې نه زموږ او ستاسو د ټولو مسلمانانو ذمه داري ده چې موږ د ځان سره دا عزم وکړو د ځان سره دا قصد وکړو چې انشاءالله حالات هر څومره هر څنګه وي خو موږ به خپل دغه درسګاهونه آباد ساتو انشاءالله زور انشاءالله محترمو دا 1400 کاله تاریخ لري دا 1400 کاله ماضي لري زغه تفصیل کې شروع کوم شاید 3-4 غنټو کې ختم نشي د دې وجه نه تفصیل ته نه ورځم دوه درې اشارات صرف تاسو په ذهن کې دراوستو د بار رسوم تاسو وګورئ 1857 جنگ ازادي دا زموږ مسلمانانو د تاریخ خودي انقلاب دی په دې جنگ ازادي کې 3.5 لک مسلمانان شهیدان شوي په دغه جنگ ازادي کې مدرسې او جماعت تقدس پامال شوي منبر او محراب شهید شوي طالب وزیر مینارې په ځمکه راغورځېدلې وي هغه د الله اکبر پاکې نغمې خاموشي شوي وي طالب سره بخاري په لاس کې وه د بخاري استاد لاشي انګریزانو په ګولو هغه ونو ته ځوړن په ګولو اړاو کړی شهید کړی و طالب سره ترمذي په لاس کې وه ترمذي استاد لاشي انګریزانو هغه په اور سوځولی شهید کړی و طالب سره هدایه په لاس کې وه د هدایه استاد تورو تنبو شاته په جیل او زندان کې ژوند تېرو یو طرف ته طالب بهلالو زمانه سبق او درسګاه بسکیږي یو طرف ته 3.5 لک شهیدانو د انتقام او د پور مطالبه کوله یو طرف ته د مسجد مدرسې تقدس بحالول دا مسلمانانو ته چیلنجو په دغه حالات کې دویم طرف ته د انګریزانو د دنیا عیسائی مبلغین يهودي مبلغین دعوت لاله او ایته راشي دلته تاسو ته موقع د مسلمانانو ذهنونه خراب کړي اگر اسلام نه متنفر کړي هغه ته شکوک او شبهات او زهر وردن نه کوي او په دې وخت کې محترم هندستان کې زې په زې میلې ولګې دي په اسلام او قرآن باندې تحریرن اعتراضات شروع شو چا ذهن کې نه راتله چې په دا بری صغیر کې به اسلام محفوظ څنګه پاتې شي چا په ذهن کې دا خبره نه راتله چې دا بری صغیر مسلمان څنګه پاتې شي لیکن محترم تاسو تاریخ وګورئ نن تاریخ د دې خبرې گواهی ورکوي که کله تاسو تاریخ اوچت کو بیا به تاسو دل او دماغ د دې خبرې
گواہی ورکی چھ پدغ سخت حالاتو کی پدغ مشکل حالاتو کی پدغ تکلیف دے حالاتو کی دا ټول جنگ دا یوی دینی مدرسے دا یوی دینی درسگاہ کڑے ہو چھ اگا مدرسے تا دارالعلوم دیوبند ویلش مخترب اگا یو درسگاہ وا دا یو انار دا ونی دلان دینا شروع شوی وا یو استاز ناسو محمود اللہ محمود نامے وا یو شاگرد ناسو محمود نامے وا اچھا زین کی دغه فلسفه نه راتلل لیکن نن ټول دنیا دا خبره تسلیوي چې هغه درسګاه دی امت ته مفسرین ورکړي دي محدثین ورکړي دي فقهای ورکړي دي خطیبان ورکړي دي مجاهدین غازیان شهیدان ورکړي دي مؤلفین محققین ورکړي دي مناظرین ورکړي دي هغه یو درسګاه نن ما ته په بری صغیر کې کده الہاد نه پاک عقیده لرو شرکیاتو نه پاک عقیده لرو ما ته د بدعاتو نه پاک اعمال کو بیا ما او تا د بری صغیر دغه مسلمانان دغه درسګاه احسان مندي محترم او دا حقیقت دی محترم نن که زما ستاسو دین او تهذیب ژوندی دی دا دغه درسګاهونو برکت دی په کومه معاشره کې چې دیني مدرسې او دا درسګاهونه ختم شي بیا دغه معاشره خپل دین او تهذیب کلم ژوندی نشي ساتلی تاسو لږ دنیا کې وګرځئ حالات وګورئ دا د بغداد حالات زموږ او ستاسو مخې ته دي دا بغداد د مسلمانانو علمي مرکز و لیکن دی یو ترخ انقلاب سره مخامخ شو هغه انقلاب ورنه دا درسګاهونه ختم کړل نن تاسو ورشئ هغه خلک مسلمانان دي خو د اسلام سره نابلده ورشته دي شیخ الاسلام لیکلی دي شیخ الاسلام اعظم الله مفتی محمد تقی عثماني صاحب دامت برکاتو خپل صبرنامو کې لیکلی دي وایي زه بغداد ته لاړم دا غزیر مسلمانانو حالت میں وکتل دا ہوئی رسم و رواج تور طریقے میں وکتی حتی چرا ہوئی مدرسو تور اغلم ویل آخر خلقو کی اسلام حس قسم آثار پر نظر نراتل ویلو چانا میں تپوسو کو اگر پخوانی ترس کی سرطا مدرسے نشتا دے چا گیری وی پگڑے وی ودی جامعی ہوستی وی ذکر تا جتاسو ورشی دا ہوئی شیخ الحدیث امگیر برید خرولی انگریزی اختانے جوڑ کڑی پین شٹے ہوستی ٹائی لگی ولی پتن لگی دا سلام مسلمانوں دیکھیں علمات یو زیر او خودل تلاړ شه دی وجه محترمو د خپل بچو ته دینی ماحول ورکړي دی بچو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ورخای ګوري نن به تاسو د سنت لري کوي خپل بدن کم از کم احساس او درد هم بزره کې چې مسلمان یم رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت نه پریخي دي لیکن را روان نسل ته به دغه احساس هم نه وي دی به بیا غلام نه ګړي دی بچو تا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورت ورخائی دی بچو تا دا ورخائی ستادا پارا ایڈیل و رمولا محمد رسول اللہ دا ستادا پارا ایڈیل و رمولا ابو بکر صدیق دے عمر فاروق دے عثمانی غنی دے علی رضی اللہ و معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین دے دی بچے تا ورخایا بچے ستادا پارا ایڈیل و رمولا اگر امام ابو حنیفہ دے امام شافعی دے امام مالک دے امام احمد دے رحمہم اللہ اکابر اسلاف وردور وخایا اولیاء کرام ورطور وخایا دا ہوئی تذکرے ورطور کا دی بچی تا اگر پلمی اقتران مور خایا ڈرامو والا مور خایا خاکو والا مور خایا دی بچی تا بخبل کور کی دینی ماحول پر ہم کدھا خلق ورو خایا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اور دی بچی اولنے حقم پا مور و بلار باندی اندگا دے محترم بہرحال شیخ الاسلام لکلی ماتے زیر او خود جلتے و مدرسشتا دے علتا پخوانی اثارشتا دے ویل سے ورغلم ویل واقعی دل دسن اساسار موجود ویل اگا محتوی میں چھو دا اگر گیرے ہو دلتے پا پورا علاقہ کی چا گیری نوے سپین گیرے ہو ویل ماؤن سر ملاقات نسو ویل بیچو واپس راتلم دیر جاتو جڑل دا گیرے پوخ کو باندی لمدش والا وی ماتا وی دا پاکستان مسلمانانو دا زمان پیغام ہوایا اور دا پاکستان مسلمانانو اللہ دا علم و مدرسو دا غنیمت مونگ بغداد والا ترہ کڑے ہو مونگے نا قدری وکلالا رب رانا غنیمت واغستلو نن پس روستر گجاڑو کو اس بلا استرازی دا پاکستان مسلمانانو اللہ دا علم و مدرسو دا غنیمت وستاسو دا در کڑے خبردار تاسوی نا قدری ودکای ورنہ رب بیر تاسو رمو آخری بے بتاسم زمون پشان پس روستر گزارے ہو اس میں بلاستہ درسی قدر بے کبھی انشاءاللہ حضور انشاءاللہ محترم و رضی قدر دارے تخبر بچی دے طرح ہو لگے دا بچے معلمان قاریان حافظان جوڑ گئی گو رہی بچی دنیا دا جوڑا واللہ حس دا کمال خبر رہا
د رزق وعده الله کړې ده وما من دابة فی الارض الا الله رزقها بچی دیندار جوړول دا کمال دی الله رب الجلال مونږ تاسو ته تنبیه راکړي خبرداري راکړي یا ایها الناس قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره اے انسانانو ډېر لوی تباہي او هلاکت در پسې را روان دی ویښ شئ بیدار شئ د خپل ځانونه هم دغه تباهۍ او هلاکت نه بچ کړئ د خپل اهل ویال هم بچ کړئ دې تېرو ورځې نه مخکې زه بلوچستان کې هم څو ورځې وې جلسې پروګرامات وو کوټه کې یو ځای کې لوی اجتماع و ختم بخاري ما نه مخکې یو شیخ صاحب و د هغه بیان هغه بنو د یو مفتي صاحب د کتاب حواله ورکوله ویل زمونږ علاقه کې یو سړی د ډېر مالداره دی ربطي دی ویل یو بچي باندې سکول وایو تعلیم کالج مخکې لاړو ویل بچی بهر هم ورته ولی و ویل سمه ده بس دا بچی چې ډاکټر شو کله کلي وطن ته واپس راتلو ویل په دې یوه ورځ باندې هغه چې څومره انتظامات کړي وو استقبال خوراک انتظام ویل 10 کروڑه روپۍ صرف په دغه ورځ لګولې ویل اسلام آباد نه چې کوم ګاډي کې راتلو دا مفتي صاحب وایي په دا ګاډي کې زه هم ورسره وم ویل مونږ لا کلي وطن ته نه یو رسېدلي دې بچي په دا پلار پسې دغسې د مخ راتاو کړو ورته بابا ډېر لوی ظلم دی راسره وکړو ورته بچي ما تا سره څه ظلم کړی دی ما خو به تا تعلیم وکړو لکونه کروڑه روپۍ مې در باندې ولګولې ته ظلم دې راسره وکړو هغه ورته دا پلار ته نه و پته چې دغه بدقسمته بچي څنګه شروع دی هغه ته نه و پته نن د ژوند او زندګۍ دغه ورځ د دې په لاره مخامخ کېدونکې ده دومره لوی مسافرۍ نه پس به واپس دی کور ته وررسي ویل لازم کدن کې دغسې دا مخ راتاو کړو پلار ته وایي بابا ټول عمر د دنیا پسې ذلیله کړم کله دې رب را ونه ښودو کله دې آخرت را ونه ښودو کله د قرآن سره زما تعلق جوړ لکو بابا زه اوس د دلته روان یم لږ ساعت بعد به قبر ته ورځم د قبر فرشتو ته به ورځم بابا هلته فرشتې به زما دغه ډنګرۍ نه بني زه به هلته د قبر فرشتو ته څه جواب ورکوم ویل هغه بچي خپل پلار ته د ځنکدن په وخت کې اخرني الفاظ دا وویله ویل بابا ډېر لوی ظلم دی راسره وکړو راولوېد وفات شو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر محترمو دا بچی درته بیا د ځنکدن په وخت کې ګیله ونه کړولې زه د ما مقصد قطعا دا نه دی چې تاسو ټول بچي ملایان جوړ کړئ مونږ یو استاد وو هغه به وي که دا ټوله دنیا ملایان شي بیا به د قیمت علامه وي دا درته به ضرور وایو بچي دینداره جوړ کړئ دا بچی د 2 ورځو دنیا دپاره د دې آخرت تباه نه کړي دا بچی د مدرسو ته راولئ قرآن پې زده کوي دې بچي ته دا ذهن جوړ کړي بچي ته مسلمان دی بچیا د رب د حکم دپاره به د ټوله دنیا قربانو لیکن د دنیا دپاره به د رب حکم نه قربانو دې بچي ته دا ذهن جوړ کړي ته مسلمان دی دې نه بس کې دغه بچی هر څه جوړی هر ځای ته لګي تا مرسي ته جوړو به که نه انشاءالله او دویم نمبر محترمو دا مدرسې دا علما د دوی سره به ملګرتیا کوو د دوی سره به تعاون کوو د دوی سره به څنګ ودرېږو نن تاسو دې ماشومانو ته وګورئ چې د ستارې فضیلت دی تاسو ګورئ د یو چا بچی وي که نه یو څوک یې درله د لږ تکلیف نه بچ کړي مونږ تاسو د هغې ډېره لویه شکریه ادا کوو احسان یې وکړو لیکن تاسو ته پته ده را روانه تباهي ډېره لویه تباهي ده دا سترګو کې به اوښکې ختمې شي حدیث کې راځي دومره اوښکې به وبهیږي که یو څوک پکې کښتۍ چلول وغواړي کښتۍ به پکې وچلولی شي اوښکې به ختمې شي د دننه نه به وینې را شروع شي زما ستا دغه بچي دا علما دا قاریان د دغه را روانه تباهۍ او هلاکت نه بچ کړي باید چې مونږ قدر وکړو دغه خلکو د دوی سره محبت وساتو د دوی سره تعلق جوړ کړو نن افسوس مونږ خپل تاسو د دغه محسنینو سره دشمني کوو د دوی استحصال کوو تاسو کتلي وو دې حکومت پرې تېر ګورنمنټ کې ویل مونږ به علماو ته امامانو ته 10,000 روپۍ اعزازیه ورکوو اگر چې هغه هم بیا ورنه کړلې او زموږ علماو ته هم پته وه چې دا زموږ د منبر او د محراب او د ژبې د ازادۍ سودار او دارالعلوم دیوبند بنیاد چې کېښودی کېدو حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتي صاحب رحمه الله 10 اصول وضع کړي یو پکې دا و ویل ادارې به مونږ د سرکار د تعاون نه ازادې ساتو
او الحمدلله په دا بری صغیر کې د علماء دیوبند بچو تر اوسه پورې فقر او باقی برداشت کړي دي مشکلات برداشت کړي دي د زمانه ظلم جبر سره مخامخ شوي دي لیکن الحمدلله د دین ازادي د منبر او محراب ازادي د مدرسې د نصاب ازادي دا تر اوسه پورې چانه د ورکړي او ان شاء الله قیامت کې صبح تک د قیامت د سبا پورې با د هر ظلم جبر د هر تکلیف او مشکل مقابله کې خدای ازادي بچاته په قیمت نور کوي ان شاء الله نعرہ تکبیر زمونږ استادو دیو جنا دا خو لس زره وي قسم دی که دا لس لکه وي زمونږ د علماو به ورته په د مخ وروشتې انشاءالله خو تاسو کتلي وو دوی وې ویل عالم دپاره لس زره روپۍ او دوی ورسره بل اعلان وکړو اجړاګانو دپاره 100 زره روپۍ ما په کومه معاشره کې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث ته عالم او قاری حافظ ته موږ د یو اجړانو په کم نظر ګورو د هغه سره رویه او سلوک دا وي بیا په دغه معاشره کې موږ تمه لرو چې موږ ته به الله ښه ورځ راوکړي محترم وکړه نه شي د علماو ملګرتیا به کوو انشاءالله د دوی سره به مالي جاني تعاون کوو به کړه انشاءالله دا چې د قیامت په ورځ د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملاویږو ورته به ویلی شو د الله پیغمبر زه ډېر کمزوری وو زما عملونه کمزوري وو لیکن د الله پیغمبر یو عمل مې کړی و په هغې راته نن فخر دی کله چې دنیا کفر راجمع شوې وه زموږ دیني مدرسې دا ادارې دا علما یې کمزوري کول د الله پیغمبره هغه وخت کې ما د خپل بچي د خولې لومړۍ راغستې وه ما له دوی سره شریکه کړې وه د الله پیغمبره کله چې اور بل شوی و د وخت د ابراهیم د سوځولو کوشش کېدو هغه وخت کې ما د کربوړ کردار نو ادا کړی چې پوکیې کول د اور د تیزولو کوشش یې کوو بلکې هغه وخت کې ما د هغه مارغه کردار ادا کړی و چې مخلوقه کې به اوبه راوړې په اور به ورشیندلې چا ورته لاسکې اور خو به دې ډبري هغه ورته ما ته پته ده چې اور به دې ډبري خو لیکن زه سیدنا حضرت ابراهیم علیه السلام په ملګرو کې خپله نامه شامل وغواړل الله پیغمبره کله چې د خلیل الله د سوځولو کوشش کېدو هغه وخت کې زه د نمرود د ملګرو په صبرو کې نه وم ولاړ زه د وخت د ابراهیم د ملګرو په صبرو کې ولاړو زه د وخت د فرعون د ملګرو په صبرو کې نه وم ولاړ زه د وخت د موسی د ملګرو په صبرو کې ولاړو الله پیغمبره زه دغه ظالمانو دغه مدرسې او جومات د ګیرې پګړۍ او د شملې د جومات مدرسې خانقاه او د مرکز د دشمنانو په صبرو کې نه وم ولاړ د ستا دغه وارثانو دغه عالمانو قاریانو حافظانو چې د زمانې ظلم جبر سره مخامخ وو مشکلات یې بللي وو تکالیف یې قبول کړي وو فقر و باقي برداشت کولې په دا ټاټ او چټایي ژوند او زندګي تېروله الله پیغمبره زه ستا دغه وارثانو سره په دغه ټاټ او چټایي په یو سب کې ولاړو الحمدلله نعرہ تکبیر سر بکم سر بلند جرأتمند غیرتمند ودرېږو ورسره انشاءالله ودرېږو ورسره انشاءالله ملګرتیا به ورسره کوو انشاءالله لږ په زوره انشاءالله زه مفتي قاسم صاحب ته د علماو ته چې ختمونه یې کړي دي تفسیر ختم هم شوی دی دغه ماشومانو ته هم ختمونه کړي دي زه هغوی ته مبارکباد پیش کوم الله رب ذوالجلال دې د هغوی دغه محنت په خپل دربار یعنې کې قبول او منظور وګرځوي ملک شاه نواز صاحب د هغوی وروڼو ته هغوی ته مبارکباد پیش کوم چې هغوی دغه سلسلې دلته جاري ساتلي دي الله رب ذوالجلال دې د دې پوره پوره ارزونو کې زموږ سره ملک جهانګیر صاحب رحم الله زموږ سره شریک کړي او د دې دغه جذبې ته دې الله رب ذوالجلال مزید دوام او استمرار نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله Doha Islamic Sound System Rabita number 0300 5949 296